شکر الحمدلله د قطر او د سعودي عرب سفر نه وروسته زه خپل کور انګلینډ لندن ته راورسېدم چې دلته زه ژوند کوم. د قطر نه نیولې تر جدې پورې او د جدې نه نیولې تر مکې او مکې نه نیولې د مدینې منورې او مدینې منورې نه نیولې تر ریاضه پورې څومره افغانان پښتانه چاستئ الله دې ستاسې عزت وکړي. زه هم ډېر احسانمن یم ځکه چې پاچا کاموال نه کوم صدراعظم تېر شوی نه کوم رئیس جمهور تېر شوی نه کوم غټ بزنسمین دی، خو د وطن په خاطر باندې تاسې ما ته کومه مینه راکړه قسم په خدای دی چې زه ځان پورې حیران وم چې یا زه دومره قابلیت لرم زه دومره دغه لرم چې دا خلک زما دومره قدر کوي یا دومره عزت کوي، که د پورته وطن افغانان پښتانه او که د ښکته وطن لکه سړي نه چې ورور یا فلار یا تره ورکي او را پیدا شي او داسې به راغاړې وتی چې په زرهاو انسانانو سره زما تقریبا ملاقات او لیدل وشو او یقین وکړه چې داسې مینه محبت چې ما دا سوچ او فکر هم نشو کولی. الله دې ستاسې دا دنیا او هغه دنیا ښایسته کړي او بیا په هغه شریعتو کې چې په قطر کې د مزدورانو څه حال دی، په سعودي کې د مزدورانو څه حال دی چې تاسې وروره ټیم ایستو، ما ته هم ډوډۍ کولې، ما ته هم پروګرامونه کړي. د ډوډۍ خو څه کمیا نه وي خو یو احترام یو عزت دغه یي هر یو زه درته په ساه لالم زه درته په ساه لالم. نو ستاسې د مینې نه ستاسې د محبت نه ډېره ډېره مننه. او بیا خصوصیت تر باندې زه دا ویم چې په قطر کې ډېر زموږ او ستاسې افغانان نور مو خو د خوست خلک هلته ډېر وو، نو د خوستیانو وروڼو نه هم خصوصي مننه کومه چې ما ته ډېر پروګرامونه جوړ کړه، ما ته ډېره مینه محبت راکړه. نور افغانانو د لرې لرې ښارونو ته څوک به خبرېده یقین وکړه چې ویل چې ته راغلی مخکې به دې ټلیفون کړی وی، یعنې دا ستاسې دومره لیونۍ مینې یقین وکړئ چې زه زړه مې نه کېدو چې خپل کور ته راغلی وی، خو آخر به م راتلم. نو بیا هم د ستاسې نه مننه. او په دې سفر کې مې ډېرې خبرې راوړي، ډېر څه مې راوړي، ډېر زده کړې مې په دې سفر کې کړي. انشاءالله دا به په لایفونو کې دا به په ویډیوګانو کې انشاءالله زه نشرومه، بعضې ویډیوګانې ما سره دي هم زه نشرومه. ستاسې د الله عزت وکړي، که لر هستئ او که بر څومره پښتانه افغانان چې هستئ یو جهان مننه ستاسې د مینې محبت نه. الله مې عزتمن لره، خوشحاله اوسئ او د بیا لیدو په هیله وانې الله دې زما عمره قبوله کړي. تاسې ټولو ته مې دعا کړې ده عزتمن